الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. محترمو درنو قدرمندو ورونو او پتمندو خويندو، الله رب العزت وکي چې ټول به جوړ روغ او د صحت په جامو کې فټ یاست. زه څه وخت کېږي په سفر کې یم، نو د ډېرو ورونو د ډېرو خویندو بعضې مسایل پاته دي. نو دلته یو ورور مسله راستولې وه د صلات التسبیح د لمانځه متعلق، چې دا بهتر وخت کوم یو دی چې دغه د صلات تسبیح لمونځ وسي. چونکې دا ثوابي کار و چې د هغې په جواب کې موږ هم یو څه تلوار وکړئ. الله تعالی دې د دوی دغه عمل ورنه قبول کړي. الله تعالی دې وکړي چې موږ ته هم په دې کې دعا وکړي. نو د ورور مسله دا ده چې د صلات تسبیح د لمانځه دپاره په ورځ کې بهتره وخت کوم یو دی او په شپه کې کوم یو دی. نو محترمه د دې دپاره کتابونه لیکي، لکه علامه ابن عابدین الشامی رحمه الله په رد المختار کې وایي چې د دې دپاره بهتره وخت هغه د ماپښین د لمانځه د مخه وخت دی په ورځې کې. وقال المعلى رحمه الله يصليها قبل الظهر، دغه لمونځ د ماپښین تر لمانځه مخکې وکړي. علامه ابن عابدین الشامی رحمه الله دا مسله په حواله باندې د الفتاوى الهندیه لیکلې ده په رد المختار 2 جلد 20 صفحه کې. او دا شان د شپې بهتره وخت یې چې کله شپه شروع شي د هغې دپاره بهتره وخت د تهجد وخت، یعنی د پیشلمید څخه شروع دغه وخت بیا تر اذانونه پورې دغه وخت ډېر بهتره دی تهجد دپاره د شپې په حصه کې. نو معززو دغه بهتره وختونه دي. الله تعالی دې وکړي چې موږ یې په ښه شان باندې ادا کړو او الله تعالی دې رانه قبول کړي او موږ ته هم په دې کې دعا وکړي. انشاءالله الرحمن زموږ سفر ختمېدونکی دی، بس څو ورځې وروستی کې خپل ځای و خپل مدرسې ته خپل دارالافتا ته ستنېږو. نو بیا به انشاءالله الرحمن مسایل جوابوو. الله تعالی دې وکړي چې تاسو به ټول جوړ یاست. پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمة الله.